یاره دا شپه خو ډېره اوږده ده داسې سخته شان شپه ده چې دا ټیم څه دی اوهو رښتیا زما موبایل خو چارج والی دی یار دا مسله پکې ده داجي و داجي ها زویا څه چل شوی دی هېڅ هم نشته داجي خو ما چې ټیم څه دی زویا ودشه که نه مازغه مه خرابه وکړه نه یار هسې داجي ما دا شپه ډېره زیاته اوږده ده ما چې دا ټیم دی خالي کتلی وي چې څه ټیم دی بیا اوږده کېږم که نه بچې ما څه خواګړی وه اخو خرابه شوله او په موبایل کې مې چارج ختم شو نو ټیم په څه وګورم نو داجي چارج به ختموي نه د اوسه پورې پې تا ریسلینګونه کتل دا ډز او ډوز دې راغشتو مړه جیبه سړی اوس ټیم په څه کې وګورو خورګه یو بل کار کومه ها څه کار کې داجي بغیر ګړی نه اوس د ټیم پته زه لګومه بچې دا ته کې څه داجي داسې کار دی زه ته په دې میز باندې ډولکې وم ښه تیز او ته داسې کار کوه ته راته ګانې وایه ښه ښه ځه ورځم پې ځه ماما نجلې بل ورکوي نه ماویل منکر راځه تاویل درځم که زه تاویل منکر راځه تاویل منکر راځه تاویل منکر راځه تاویل درځم په مامۍ نه یاده که د خدای بندیان دا څه غوبلم جوړ کړی دی ولې ګاونډي ولې څه چلو شو داجي تا ورکولو پرېښو څه په ورنه په دیوال باندې راوختم دا څه ټیم د ټول ماشومان هم را طریق کړل ولې ګاونډي څه ټیم دی مسلمانه د شپې 2:30 بجې دي ها دا خو دا وختي داجي بس ده سم ده دا ګاونډي بس د سم موبایل کې چارج نو ما سم ټیم راته معلوم نه مونږ چې څوک په راته ټیم وي سهار به یو خیرات لزو کړه ما چې ناوخته را باندې نه شي خدای د ده بېخو باسي چې په کار دي نه نو روزانه بس چیم کې ونه څکلی چې اوس په کار دي چې اوس شته دی نه چې کم خوا دی تللی دی څونه ضروري کار دی ماشوم په جړا مړ شو یو د غریبي شي او یو د داسې غنمو راخویږي نو والله چې په مزغو برې درد دی دا ولې یار پیمان چې سوچ اغستی یم دې غنمو ته مساله مې م ورکړې ده او بیا م راونه ختل دا څه خبره ده یار مسلمانه مونږ دپسې ټوله دنیا وکته او ته دلته ناست یې ولې خیر شه دغلته یو ماشوم ناست دی او بیبي بیبي کوي چې ته مور تې ورکه شوې ما چې جومات کې ولې یو اعلان وکړو دواړه ښځه اعلان ولو که که نه نو چې ما کولی شو زه به تا پسې راتلم د خدای کرمه راځه ماشوم دې جمعې به پرې راشي 1000 مه ګټه که نه په کوم ځای کې دی مړه والله چې ستا پارشي کې کار یار هر څه کې مې کار نه مړه د خدای نه یاره په کار ده سړی ډېر زیات جاړي نو ما یې بده خبره ده ماشوم دې راځه چې ورشو دواړه راځه چې ورشو یار baby you are crazy baby you are baby دا دی بیبي بیبي کوي نیمه ګنټه شوه بیبي او بیبي چې ته مور ترې ورکه شوې ده baby you are crazy دغه بیبي بیبي کوي او په حساب کتاب یې نه پوهېږو ته تپوس وکړه ما خو ورته ډېر وویل خو سړي داسې بل شانتې دی نو چې مزغو کې فرق دی که څه چل دی نو my baby my wife and سودانیا د بیخ او بنیادو باسه د هغه نه ښځه ورکه شوې ده مور ترې نه ده ورکه شوې دا خو د سودان نه راغلی دی نو ما ته څه پته و ما یې ګینې ماشوم دی بیبي بیبي یې کول نو بیبي خو مونږ مور ته وو نو ته په انډیوالیا کې مې دا شی ډېر زیات خوښ شو ځان ته واچوه هغه ډسپوزیبل کې ځان ته واچوه بیا ورپسې ورځو دغه پټو کې ټیپر که خیري خورو ښه دا چې کله مونږ وخورو که نه دا څه کې دا دې څه وکړله ما تا ته بیا هغه ډسپوزیبل کې ځان ته واچوه ما خو لا یو ګوټ هم نه دی کړی تا ثابت ډرم ونړولی دی نو یا لکه زما په ډسپوزیبل باندې کار کېږي ما له چېرته هغه شین ډرم راوړه چې هغه ور واړو ما خدایه زما یې توبه تا څه ځکه ځان ډیوالي نه کوم مړه هغه دی هغه بل هم را روان دی هسې نه دی رانه ونه غواړي خیر او خیر یارانو ځان له ځان له اسکی والله چې خیر دی په تا هم بین لګي ځان له ځان له خوڅ کي مونږ یو ګوټ لا نو کړی چې د ثابت ډرم ور اړولی دی یو ګوټ خوب کې راله وساتی که نه نو یو ګوټ په در کو خو سرګون کې راځي انډیوالۍ کې بیا راځي دې نه ښه ده چې بس همدغسې کښېنه مړه دا د دې زمانې ملګري دي مړه نو د دې زمانې ملګري به داسې د ما سره لږ زیات یې وکړه دا وګوره موږ ته پکې لکه یو ګوټو رسېد اوس پکې ته راځې دا به تا نه درکړم زه به څه کومه
نه خو سم د سرکش میلي دی دا اوس هم خره چې دغه یو ګوټ دی په اوس کو ده سره یې څنګه بوتل څکي مړه لرې شه پانډیوالی کې دا نه دی مړه بس پې نه شو منو ولې تو ته څه سوچ کې لارې نو بس انډیواله زه اوس دا سوچ کوم وایم چې دې مړ شي چې له خط ته بیا څنګه کوزه وه دې خو په مونږ ملا ماته کي نو بس انډیواله ګاډي را لړه پوخ کو نو هلته سی انجانې بندې دی او شیم پټرولو ته واړو نو سمون پکې نه خوري کله یوه مصري خانه و کله بله مصري خانه و کله یو شی و کله بل شي وي اوس یې راته ویوي کارپوریټر دی په سپېږمو تیل ولي نو دا اوس ما یې کومه خبره شوه چې دا اوس په سپېږمو تیل ولي مزه خو یې تباه و برباد کړمه دا ولې استاد نو بس تیل یې وویل که نه دا خو پکې دا اوس هغه پمپ کې ونه شول د خدای نیکبخته زوړ ګاډي د تیل یې په سترګو لیدلي نه دي ښه شی یې نه ازمېږي دا قریب ټرک پرت کې یې وویل که نه استاد اوس به څه کوو یار بس اوس په څه وکړو خو تاسو له مې هم ډېر تکلیف درکړه تاسو یو 2 منټه دې ګاډي کې کښېنم زه دغه بوتل کې دغه پمپه تیل راوړم په منډه یاره که زمونږ ډېره تهدید ده یار څه به کوو روکي بس دا زما هم خوښه نه راځم په تاسو خفه یم خو کله سی ان جي بند دی کله پېټرول نی کله سی ان جي ګاډي کله پېټرولو ته اړوو کله سی ان جي ته خفه شو ګاډي هم ډړه خبرې ده که نه بس دا هم رانه خفه شو سکندونو کې بس دا دې رالم ښه شابه زه به زر راځه شابه د زرو مې پکې واچول ختم یې کړل دا د 500 نور دي دا خو ما د کوڅو ملنګ کې یاره خیر تیز رفتار استاد ځان له ځان لس کي خیر په خیر څه شي ځان له ځان لس کي نو چوس یې در واړو مې دې خولې ته وتیلې درولم که نه یو درز نارې کړي نو بیا به خلک کوي اخې دا پېټرول دی د خدای نیکبخته ګاډي دا یا نه پاک کړم پېټرول مې ول راواغېشه څه بوتل خو نه دی ښه موږ ته څه پته وه چې دا پېټرول دی زاړه ګاډي دا یا نه پاک کړو پېټرول داسې خوري لکه د اوبو ولې سی ان جي نشته سی ان جي کومه ده کوه خو ښه به بس هم پکې اچول د غمونو نه و بېغمو د خدای مسلمان هغه بله ورځ چې پمپ لږ شان کولو شو ګاډي ورته ولاړو چې زه ورغلم ما ته وایي سبا 12 بجې دی نمبر دی نو ما وایي دا دړه اپریشن دی چې سبا 12 بجې مې نمبر دی ولې په پېټرول کې د خرچه زیاته راسه وایم په سترګو یې لیدلي دی زوړ ګاډي دی 2 لیټره خو په سټاټ هم وایي بس ډېر زر به مې خیر ته کښېنئ داجي په منډو منډو دې را زارش نه کړه تا خو یې دا په اسانه راونیسې هغې خو ما لړو چو یزویه تا ته ما دیسي چرګه یادوله ما ویره وینیسه چې ترور له دې ځان څه یوسې تا خو ما پسې قولنګي چرګ راوړه دا جنو دیسي چرګه بره چاپلار راونیسي هغې پسې خو ما دونه منډې ولې خو څه بره توانچې ګولې وه کردسې او کردسې ډېرانه وچو دا خله دا مې په اسانه راونیوه ای سرکوزیه تاوانونه راکې او سم په ټریپل یې راکې په ډبل یې هم نه راکې دې نه خو به یې خپې تړلې وې که نه په لاره کې د نو نه تښتي ښځه دقه ولې یو څو ترور ته دې زما پوښتنه کوو پلار مې پوښتنه کوله او په جې الله دې مل شه دا جي ولې زه به مړېمه چې دا به رانه تښتي قدم به م رانه وانه دي او به ټیک ته زه لاړمه دوا کوه ښه ماښام به که خیري د وخته راځمه السلام علیکم وروره ښې جوړې برابرې وروره دا چیچکه خو نه خرڅوې وعلیکم سلام نه نه خرڅوم یې نه وروره دا اګې اچي نه نه اګې نه اچي ځکه خو مې ترور که راوړمه دا ګو چرګه خو مې پلار چاله نه ورکوي ښه زه سي ده وروره خفه نه شې الله دې مه شه زه خفه نه شې ښه زه الله دې وبخه الله دې وبخه الله دې وبخه بسو ما چرګ خو خرڅې نو نه نه بچې خرڅومه نه دا بل خوړم مړې ژوندې پې کوم خلکو تنګ کړم یار وروره چرګ خو خرڅې نه نه خرڅومه نه ته راوړه چې وګورو نو چې نه یې خرڅوم نو ولې ګورې ساده سړیه تاسو خو زه لیونې کړم یاره دې خلکو خو زه تنګ کړم دا چرګ باقي پټومه دا پټوم مه وهه چغې مړه چغې مه وهه یو رانه تپوس کوي خرڅې خو نه خدای دې تباه برباد کړه څه چل دی څه چل دی چرګان چې پټۍ هغه څادر کې چې چرګ نیولی دا هغه دی اغل دا دی انشاءالله په ده باندې نن زه شیبه کومه د دا لاسه موږ چېرته خوبونه ونه کړل سلام علیکم وعلیکم السلام
یا لکه دا ولې تاسو خو زه په واره مړ کړم دا ولې مرګ هم راپورې دی ته د دې کلي دا چرګان څنګه پټې ولې موږ مړو دقه چلي که نه تاسو کې انویسټیګیشن د یو خبرې نه کوئ بېګناه سړی مو و بېګناه دا خو زما خپل چرګ دی ترور کره مې وړمه په لاره رانه خلکو تپوسونه کول د تپوسونو د لاسه مې پټ که پهلوانه دا خو موږ ډېره زیاته غټه غلطي وکړه نو اوس په څه کوو نو اوس په څه کوې اوس خو څه نه کېږي به د کانګړې په ټس کې لاړې به ټګرامه نو